په یو ورکوټي غوندې کلي کې یو غریب سړی اوسېدو چې نوم یې رحمت الله و. رحمت الله ډېر غریب و خو زړه یې د ایمان نه لبریز و. 3 واړه ماشومان یې لرل چې تل به یې د پلار خوا او شا ګرځېدل او د مینې خبرې به یې ورسره کولې. د کور حالت یې ډېر کمزوری و خو بیا هم د الله شکر به یې ادا کوو. رحمت الله یو زوړ خر لرلو. هره ورځ به یې په خر باندې لرګي، واښه او کله کله میوې بارولې او ښار ته به یې وړل او بیا به یې هلته کې دغه څیزونه خرڅول او د کور دپاره به یې اوړه، غوړي او نور ضرورتونه اخیستل. همدا یې د ژوند یوازینۍ وسیله وه. یوه ورځ ماشومان ډېر خوشحاله وو. هغوی به یو بل ته ویل روژه را روانه ده، روژه را روانه ده. ماشومان د نوو جامو، بوټانو او د روژې د خوږو شیانو خبرې کولې خو رحمت الله چې دا خبرې واورېدې زړه یې دروند شو، ځکه بازار ته چې تللی و هلته هر څیز ډېر ګران شوی و. اوړه، بورې، غوړي، حتی د ماشومانو جامې هم څو چنده ګرانې شوې وې. هغه په زړه کې وویل یا الله، روژه خو ستا د رحمت میاشت ده خو خلک ولې دومره ګراني کوي؟ زه به خپلو ماشومانو ته څه راوړم او په څه به یې راوړم؟ هغه شپه رحمت الله ډېر خفه و. د کور په یو کونج کې ناست او فکر یې کوو. ناڅاپه یې ورکوټي غوندې لور راغله، د پلار غېږې ته کېناسته او ویې ویل پلاره ته خفه یې، موږ ته جامې مهمې نه دي، ته راسره یې همدا کافي ده. روژه خو د الله دپاره ده نه د جامو دپاره. د ماشوم دا خبرې د رحمت الله په زړه داسې کلکې ولګېدې، سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. هغه پوه شو چې رښتینې خوشحالي د مال نه بلکې د مینې او د ایمان وي. بله ورځ چې بازار ته لاړ، یو شتمن سړي ولید چې خلک یې لټول. هغه اعلان وکړو زه غواړم د روژې دپاره د غریبو کورنو مرسته وکړم. کله چې د رحمت الله حالت ولید نو ورته یې وویله چې تا اوړه، غوړي او د ماشومانو دپاره جامې اخیستي. رحمت الله حیران شو او ویې ویل الله دې اجر درکړي، ما خو څه نه دي اخیستي. هغه ورته دا هر څه ورکړل. ماشومانو ته یې جامې، پیزار او خواږه شیان ورکړل. رحمت الله ورته وویل الله دې تا ته اجر درکړي، ته زما د دعا خواب شوې. هغه شپه د رحمت الله کور کې خوشحالي وه. ماشومان خوشحاله وو، مور یې دعاګانې کولې او رحمت الله په زړه کې ویل یا الله، ته هیڅکله خپل بندګان نه هېروې. د دې قصې نه موږ ته سبق دا راځي چې روژه یوازې د لوږې تندې نوم نه دی بلکې د رحم، سخاوت او د یو بل سره د درد احساس